ته مثال د دې زنروانې لاهور ته ځي او په لاهور کې ستا د 15 شپو نیت او اراده وا نو د دې چاندې نواله د لاهور پورې به ته مسافر منځ بکې چې څنګه ورسېد خپل بازار ته بس ستا سفر ختم ته به ډایرک خپل منځونه صحیح شروع کې ها ساده مسافرۍ حکم ختم شو مسافر به 2 رکعات کوي صرف په فرضو کې به 2 رکعات کوي سنت معاف نه دي دایا ساتي دا 2 رکعات به څنګه کوي یا ساتي کچته چانه ير شوی او چیرا ز مسافرې ما او کنای ما بس پتیرواته کې چې کم دې 4 رکعات وتړل 4 رکعات منځ وشو خو یو مسله کې یاد ساتي منګه په فرضو کې دا مسله کړی وا په 4 رکعاتو کې دا ولا قاعده پکې واجب وا او چې واجب پاتې شي سجده سهو معنی کار ټکیږي خوس کتا د 2 رکعاتو د سفر په ځمانه 4 رکعات وکړل او قدرتی پکې غلط شوي او دا اوله قاعده دی کې پرې خدا به سجده سهو کار نه ور کوي بس به داستا اصل کې دا 4 رکعات نه دي دا 2 د سفر دی خپل مونږ دا 2 د نفل دي نو خپل سوچ وکا د 2 رکعاتو کې دا تشهود نه دی دا 2 رکعات باندې ناستا نو دا خوستا خيري قاعده ده کنه او خيري قاعده فرض ده او چې فرض پاتې شو مونږ دی ونش دغه یو مسلې ته په ډیر خیال کوي ک په 13 سره 4 رکعاتا وتړل ک قصدن دی وکړه سخ ګناګار مجرم دی الله تعالی مل مستی دی پر خودلا یو صحابي فرمایي چې څوک مسافری او د 2 رکعات په ځای باندې 4 رکعات وکي کنه وې دا د سیدې ته چاته درسخان خور کې او د تانه د مل روان څومره بخپه کېږي دا د الله درستخان دی تا ته من مسته په دې سفر کې درکې الله تګرانی او ته چې کم دی دا 2 رکعات سفر پرې دی 4 رکعات وکي تا د رب لا یزال د من مستین اعراض کو الله تعالی د نسخ پکېږي او ته په ګناګاریږي ها دا سفر منځو وس مسافر دی او راله په مقیم پسې ودرېدو تاسو مسافر استه یو جمعه تستانه شیل ته د مقیم منځ دی مقیم دی ته چې په کلی علاقه موږ تاسو ټول مقیمین مثال زایمه تولاله مو مسافر راله تاسو مسافر استه تاسو به 2 رکعات نه کوي تاسو 2 رکعات منځ وا اتوماتیک 4 رکعات تواوړي بس تاسو به بدل تزما حکم درازي زه مقیم ما امام ما نو تاسو چې راځي 2 رکعات به نه تړي مکمل 4 رکعات فرض منځ کوم په دې ځری وخت ماسپخین اقرنګ چې څنګه مخ کې کو و سند کرنګي مقیم رااله او مسافر پسې ودرېدو نو مسافر به اول مواس کې چې ګوره مقتدینو ز مسافر ما ز 2 رکعات کوم تاسو به خپل مون پورا کوي چې سلام وګرځولو سلام نرسته به اعلان کوي چې ګوره ز مسافر ما خدای مو خپل منځونم پورا کوي تاسو به ودرېږئ چې ودرېږئ خبره دادا اکثر فقها د فقها او رائے دي طرف ته دا او راجح قولم داده چې هیڅ سبب نه وي بس چپ ودرېګا د الحمدنا د امین پوری ته په ملت کې وي په 2 منټه کې وي دومره وخت به ودرېږي او بیا برکت شي سبحان ربي العظیم څنګه چې د امام سره مونږ کې د قرنګ مونږ ورسه کتانه په دغه کې د څه غلطي وشو په اخیری 2 رکعاتو کې چې پاغي معنی سجده سهو واجبېږي پتا سجده سهو هم نشتا گویا کې ته وسم بس امام پسې ولاړې الله خبره سنت ماف دي کنه دي ماف بالکل نه دي ماف ها چې کم وخت کې امن نو امن څه مطلب دشمن دیو ام دغه رنګي ریل ګاډي و تا نه ریل ګاډي روانې دو ام دغه رنګ چې کم د زناور دی بس د شي ضرور کارو چې داغې نه لابودي او خلاصې نو بیا کو سنتونه کې هیڅ خبر نه ده خدا اوس چې کم خلق راوت دي چې یره فرض ماف دي نو سنت خو په طریقې اولا معاف دي دا یاد ساتي داسم یو خبر اشته دي چې یره انسان غالبا خلاصۃ الفتاوی دا خبر لیکلی دا چې څوک تهاونن سنت پری دي کنا نو فرضی منظم الله تعالی نه قبلې تهاونن دا چې سپکو ته وری مړه سنت دي څه چلو نه کوما دا تهاونن دي دا سپک قتل دي الله دغه فرضی منظم نه قبلې مجاهد رحمه الله مرک فرمایي عزت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عمر بچی سره عمر فاروق رضی الله عنه بچی سره وتلم په سفر معنی وای ما سیکو چې د اوخه پکا جاوه کی سنت وکړل وای ماته تاسو کو چې موږ مسافری دادی ولی وکړه وای ماته او فرمایل چې ما سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ام دغه شان لیدل دی چې د اوخ پکا جاوه کی دا سنت کړی دی
رسول الله مبارک دوخ په کجاوه کې کړی دي او ما ته چې کم دی خګاړه ته ولاړی او جمعات خسته قالین او پاغي کې چې کم نه کو نو کم اس کم په دغه کې ګور ډیر څوک هم غلط نه کی چې ردا سنت دی او دا هغه دی او دا دادی دا دستا د حضور مبارک سره یو خیانتګری ده د حضور مبارک سره دی وفا نشتا دغه کې چې کم دی سوچ کوي اس کلم قضا نه کوي خام ود چانا سید سهوا پاتې شو په چا باندې لازم شو لکه سید سهوا او تی رسول الله سلام یې وګرځولو او د سید سهوا نه وکړي عام سلام هم ته کړی وکا د یو کا حرکت دینو کړي چې باغې باندې مون ماتيږي نو خیر کې سلام دې ګرځولې لا اله الا الله اللهم انت السلام دا دی ویلې خبرې دې نه کړي د عمل دې نه کړي چې مون په ماتيږي دریا سو سید سهوا را پات شو ډایرک دو سجدي ولګوا به د تحیه نمونځ وکا او مونځ ختم کا وشو هو که سید سهوا نه پات شو خبرې مبرې دې کړي چې ما نه خو سید سهوا پات شوی د سبب کوم وستا مونږ وشو مونږ دی فرض اداش خو مونږ دی بیره وګرځوا دا مونږ دی لپاره نه لګینې چې دا ستا مکه مونږ دی نه مونږ دی پر رجستر کې هغه ولنې لیکل شوی فرضي هغه دا شوی خو فقها فرمایي دویم ځل اعاده راوړه قضا راوړه دې لپاره چې تا نه کما نقصان شوی دی هغه نقصان به دې په دې باندې پوره شي مسله کې ډېر سوچ کوي قضا راوړل به خبره ده الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي